سلامونه لیدونکو، هیله د روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر شو د یو نوي ویډیو سره. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته یو اپلکیشن وښیم چې د ټیک ټاک په شان تاسو پکې شارټ ویډیو کتلی شئ او د ویډیوګانو په کتلو تاسو ته ډالر درکوي چې کولی شئ مستقیمه وډرا کوئ چې په دې ویډیو کې درته د وډرا ثبوت سره مکمله طریقه ښیم. راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دغه اپلیکیشن کې د کار کولو ملګرو لومړی د دې لینک ما تاسو ته لومړی کوم ډسکرپشن او خپل ټلګرام چینل کې ایښی. په هغې به کلیک کوئ، تاسو پلی سټور ته راوړئ. دا ډول اپلیکیشن د په نوم دی چیلي. دا به تاسو له دې ځای څخه ډاونلوډ کوئ. ډاونلوډ چې مو کړلو ملګرو مستقیم به له همدې ځای څخه راواز کوئ، بله خوا به نه ځئ، مستقیم به یې راواز کوئ. دلته به اوپن آپشن ووهئ او دا به راواز کوئ. صحیح ده، دغه د ما راواز که. راواز چې مو که دې کې به اوس لومړی ځان ته اکاونټ جوړو. کوشش کوئ د لینک یې راواز کوئ، بیا تاسو ته $3 بونس هم درکوي. صحیح ده، که د لینک نه واز نه کوي بیا بونس نه درکول کېږي. ها چې واز مو که دا ډول یو صفحه راځي، دا لاندې به دا آپشن باندې کلیک کو او بیا به هم همدې آپشن باندې کلیک کو او دغه ډول د دې صفحه ده. اوس به په دې کې موږ لومړی ځان ته اکاونټ جوړ کړو چې تر څو دې کې کار وکړو. هغې لپاره به په دا پروفایل برخه کلیک کو، یا که مستقیم تاسو ته خپله د راجستر آپشن راغی خو لا ښه. دلته دوه آپشن درکوي تاسو ته، ګوګل او ایمیل سره تاسو خپل اکاونټ جوړولی شئ. ایمیل انتخاب کوئ تاسو، ایمیل بهتره ده. دلته خپل یو ایمیل ولیکئ. زه خپل یو ایمیل لیکم. ایمیل چې مو لیکه دلته به کنټینیو باندې کلیک کوئ. دلته اوس تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، هغه به راواخلئ، دلته به یې ولیکئ. خپل جیمیل ته به راشئ، پورته به دا 3 خطه ووهئ او دغلته به لاندې راشئ. دلته یو فولډر ده په انګلیسي، د چا ژبه یې هغه ته سپم لیکي او د چا ژبه په دری د موبایل هغه ته هرزنامه لیکي. په همدغه سپم فولډر یا هرزنامه فولډر به کلیک کوئ. دلته به موږ ته کوډ راغلی. یو ریفرش به ورکو. نو دا ګورئ دغه ډول کوډ موږ ته راځي د چیلي لخوا. دغه کوډ به موږ څنګه کو ملګرو، دې باندې به کلیک کو او دلته دا کوډ دا کوډ به ځان سره راواخلو او څنګه به کو هلته به یې ولیکو. دغه مثال د ما کوډ ده، راغلمه دلته پیسټ کېږي نه، وبه یې لیکو ورته. صحیح ده، مثال زه یې ورته اوس لیکمه 100 او 940 دا به ولیکو. اوس موږ اکاونټ دلته مخ ته ځي. دلته اوس موږ څخه د موبایل نمبر غواړي. موبایل نمبر ملګرو د افغانستان په دې کې نشته، نو موږ به دې ته د موبایل نمبر نه ورکوو. صحیح، موبایل نمبر ته اړتیا نشته چې ولیکو. نو دغه لاندې آپشن لیټر په دې باندې به کلیک کو او مخ ته به لاړ شو. دلته زموږ د زیږېدنې تاریخ غواړي. یو تاریخ به انتخاب کو چې هر تاریخ انتخابوئ فرق نه کوي. نو زه راځم دلته یو تاریخ مثال په ډول انتخابومه، ورکوم دغه تاریخ او ورځم ورکوم، سلیکټ مې کړ. دا به نیکسټ کوم. دلته ستاسو جنسیت نارینه، میل، ښځینه، فیمیل، لاندې به نیکسټ وو. نو دغه د زموږ اکاونټ جوړ شو. دلته به اوس دا واو آپشن باندې کلیک کو او دلته به دا لاندې اکسپټ ووهو. نو زموږ اکاونټ دکې جوړ شو. صحیح ده، اوس به ملګرو دې کې موږ ویډیو ګورو. په ویډیو موږ ته پیسې راکوي. صحیح، او په لومړي سر کې څنګه چې موږ تاسو ته تر $3 بونس هم درکوي. نو زه به دا د ارن په برخه کلیک کړم ملګرو. دلته به بیا دا اکسپټ ووهو. دلته یو کوچنی شان ایډز راوړي 5 ثانیې چې دا تمام شي. پورته ضرب به ووهو، دغه ده. نو دلته هغه لومړي سر کې موږ ته بعضې راهنمایي کوي چې دلته ویډیو کتل کېږي او دغه ډول بکسونه راکوي موږ ته. په دې بکسو کې به پیسې. نو دغلته اوس موږ ته یو بکس هم راکړه، دا همغه بونس ده ما تاسو ته ویلي و چې درکوي. په دې به کلیک کو، دا به واس شي او دې کې به $1 بونس راکړي. نو دا ګورئ څه کم $3 ما ته اوس بونس راکړه. لاندې به دا کنټینیو کو او بیا به دا واچ کلیک کو او دغه لومړني راهنمایي به تمام شي. ښه، دغه دا تمام شو ملګرو. اوس په ایرن برخه زه کلیک کوم. ګورئ دلته دی چې د موږ ته د ورځې 3 منټه ټایم راکوي چې ویډیو وګورو. نو 3 منټه او همدا شان دغه ډول یو فری نفټي راکوي چې د دې په واسطه موږ ته پیسې راجمع کېږي. دلته تاسو دلته ما سره کتلی شئ پیډ ویوینګ کې. نو 3 منټه دی موږ ته اجازه راکوي چې دې کې روزانه ویډیو وګورو او په هر ویډیو موږ ته $1 دغه ډول راکوي. نو دغه 3 منټه صرف موږ دې کې به ویډیو ګورو. اضافي به دې کې خپل ټایم نه مصرفوو. صحیح، اضافي ټایم مصرف ته اړتیا نشته. ورځې 3 منټه، بیا وروسته د ورځې 10 منټه موږ ته ټایم راکوي. ښه، نو زه به اوس راسم دې کې به ویډیو وګورم او د ویډیو به هم موږ ته پیسې راکړي او دا پورته هم زموږ بیلنس ښیي کومې پیسې چې موږ ته راجمع کېږي. نو ملګرو زه راغلم دغه د ویډیو برخه ده، دا واچ سلیکټ کړئ. دلته به تاسو ویډیو دی کې دا ډول ګورئ. اگر ټیک ټاک په شان ویډیوګانې دي دی کې او دا پورته ګورئ پوینټونه موږ ته پورته ځي. نو 2 دقیقې به صرف موږ دی کې د ورځې ویډیو ګورو، 2 نه ډېر نه. صحیح، 2 دقیقو پورې ویډیو ګورو. دلته بیا موږ ته یو بل باکس راکوي، په هغه کې هم موږ ته $1 راوځي.
نو دغه شان شارټ ویډیو کوچنی ویډیو به ګورئ او دغه ملګرو 4 ورځو لپاره موږ ته فری ده. نو دغه د لږ ویډیو مې وکتې دا ګورئ 2 منټه پوره شو. اوس بیا موږ ته باکس راکړه. په دې کلیک کوم دا وازوم په دې کې به موږ ته ډالر راکړي. نو دغه ګورئ څه کم $1 بیا ماته په دې 2 منټه ویډیو کتلو راکړه. نو د نن ورځې کار هم دی کې نور زمونږ خلاص شو. صحیح څنګه چې مې وویل 2 منټه به صرف تاسو دې کې ویډیو ګورئ د ورځې. نو د نن ورځې کار دی کې خلاص شو. نور به سبا راځو دی کې به خپل کار کو بیا بل سبا او پسې بل سبا. 4 ورځو لپاره دا ملګرو وړیا ده او 4 ورځې چې تاسو دې کې ویډیو ګورئ نو دا پورته تاسو ته پیسې درکوي. دا ګورئ اوس 3 منټ و 1 منټ پاتې. نو نور به زه سبا راځم دې کې ویډیو ګورم او څنګه چې مې 4 ورځې به دې کې تاسو وړیا کار کوئ. بیا بعد له هغې تاسو باید دې کې $6 پانګه اچونه وکوئ چې د $6 پانګه اچونې سره ملګرو بیا دا موږ ته چې دغه کم 4 ورځو کې $9 وړیا راکوي دا هم موږ هم دا اوس ویډرا کوی شو او بیا به د ورځې موږ ته له 10 سنټو نیولې تر 80 سنټو هم موږ ته تر یو میاشته پورې راکوي په $6 سرمایه ګزاري. ښه نو څنګه چې ګورئ نن ورځ ما دومره کار وکړو او تقریبا یو $4 پکې برابر دي. نور به بیا 20 ساعته وروسته دې ته راځو بیا به هغه ټایم موږ ته پوره بیا به دې کې ویډیو ګورو. ښه نو دا اوس راځم د دې د ویډرا لپاره د ویډرا څه شرط ده ملګرو. ویډرا لپاره به تاسو اول دغه ایکسټرنل برخه کلیک کړئ او دلته به یو وایلټ جوړ کړئ. په دې کریټ وایلټ به کلیک کوو زموږ وایلټ به جوړ شي. نو دغه دا وایلټ هم په دې برخه کې جوړ شو. صحیح ده. نو زموږ وایلټ جوړ شو. ښه نو دوستانو دا زما یو بل اکاونټ ده چې ما تقریبا څنګه و 4 ورځې مخکې جوړ کړی و او دا 4 ورځې مې دې کې کار وکړو. څنګه چې ګورئ تقریبا څومره څه کم $9 ماته برابر شوي پورته تاسو کتلی شئ. نو اوس د دې د ویډیو لپاره ملګرو څنګه چې مې ویل تاسو باید 4 ورځې چې دې کې د ویډیو مو کتئ بیا به راځئ دې کې به یو ګلاسس اخلئ. هغې لپاره به مارکیټ برخه کلیک کوئ بیا پورته ګلاسس به ووهئ. دې صفحه کې ګورئ مختلف ګلاسیسونه دي په $100 200 مختلف. موږ به دلته دا $6 والا واخلو $6.13 دا به پکې فعال کو په $6.13 او دې سره به بیا موږ دغه کم $9 چې 4 ورځې کار سره هم فری جمع کړي دا به هم دا اوس ویډرا کوو نور به هم پر یو میاشت موږ ته دا ګټه راکوي. دلته ملګرو په 3 طریقو تاسو کولی شئ دا ګلاسس فعال کړئ. اول هغه ورونه چې په پاکستان کې دي کولی شئ د ایزي پیسه او جیس کش له لارې هم دې کې پاکیج فعال کړئ. که تاسو په دې کلیک کړئ دا ګورئ PKR ترکیې انډیا او نور هیوادونو هم پکې شته. ما مثال ګورئ PKR انتخاب کړل ته ګورئ جیس کش او ایزي پیسه د دې دواړو له لارې هم تاسو کولی شئ په کالدارو سره دې کې پاکیج فعال کړئ. بله USDT او بایننس پی ده. که څوک غواړي بایننس د لارې فعال کړي په بایننس پی به کلیک وکړئ. بایننس پی د لارې لاندې به بای ووهي او دی کولی شي دغه ګلاسس پاکیج په همدې هم فعال کړي. نو ما بای ووهه زه غواړم چې دغه اکاونټ کې مې دا فعال کړم او له دې څخه ویډرا هم وکړم. په دې کلیک کوو دلته به موږ بایننس ته راولي. نو بایننس ته راوستم دا ګورئ په $6.28 باندې دغه پاکیج د دې فعالیږي. زه لاندې کنټینیو وهم او دا په $6.28 فعالوم. کنفرم پیمنټ وهم او دلته اوس ورته پیمنټ کنفرم کوم. لاندې کنفرم وهم او اوس به دا پیکیج موږ ته ولګېږي او دې څخه به ویډرا هم موږ وشو کړی. نو دلته هغه خپل د بایننس پی کوډ ورکوم. نو دغه د ملګرو ما دغه $6.28 باندې د اپلکیشن کې دا ګلاسس یا پاکیج فعال که څنګه چې وینئ پیمنټ مې ورته وکړو. نو اوس دې څخه اوس بېرته راځم اپلیکیشن ته. نو دلته به اوس موږ ته دا ګلاسس فعال شوی. په دې آپشن کلیک کوم دا ګورئ دا ګلاسس موږ ته فعال شو. څنګه وینئ تاسو پینډینګ کې شو. نو دا 1 دقیقه کې اوس فعالیږي. اوس به فعال هم شي. صحیح. نو دغه دا به هم اوس موږ ته فعال شوی. او اوس که څوک بایننس نه لري او غواړي د USDT له لارې پاکیج فعال کړي USDT ورسره په بایبیټ یا بله صرافي یا ټرست والټ کې دا به څنګه فعالوي. را به شئ په ګلاسس باندې به تاسو یا البته وایلټ برخه به کلیک کړئ. دلته به دا ایکسټرنل والټ انتخاب کړئ. ایکسټرنل والټ چې مو انتخاب کړ دلته دا لاندې ګورئ تاسو ته یو ادرس درکړئ. دغه ادرس به کاپي کړئ او دې ته به $6.5 USDT په شبکه د BP شل راولېږئ. $6.5 که ډېر مو هم ولېږه مشکل نه لري بېرته له دې څخه ویډرا کوی شئ. که چېرته تاسو پې کلیک کړئ دا ګورئ ویډرا آپشن لري یعنې که $10 مو ولېږل مشکل نه لري. 4.5 مو پاتې شو هم ویډرا کوی شئ. نو 6.5 مو ولېږل ملګرو بیا به مارکیټ ته راشئ بیا به په دې ګلاسس کلیک کړئ لاندې به بای ګلاسس ووهئ او دلته به USDT انتخاب کړئ او دا لاندې به بای ووهئ بس تاسو ته دا د USDT په واسطه هم اخیستل کېږي. صحیح ده. ښه نو دا چې مو واخیستو اوس زه راځم چې د اکاونټ نه مې دا پیسې ویډرا کړم. دا کومه چې مې مفته ګټلې چې تقریبا څه کم $9 کېږي تاسو یې کتی شئ. نو د دې د ویډرا لپاره ملګرو تاسو به همدا پورته په دا خپل بیلنس کلیک کوئ او دا پورته به وایلټ برخه باندې کلیک کوئ. صحیح ده. وایلټ برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو ما په دا والټ کلیک کړ. نو اوس به دلته ورسره تاسو ملګرو د دې د ویډرا لپاره څنګه کې
په دغه ایکسټرنل والټ باندې کلیک کړئ. دا ګورئ ایکسټرنل والټ. دلته به خپل ایکسټرنل والټ ته لږ ذره BNB ولېږئ ملګرو. د فیس لپاره پکارېږي، د وډرا فیس لپاره 10 سنټو پورې بسنه کوي ملګرو. خو تاسو داسې $0.5 ولېږئ، وروسته هم ممکن درته پکار شي. د ادرس به له دې ځي کاپي کوئ او دې ته به یې BNB ولېږئ. نو څنګه چې ګورئ ما 42 سنټو BNB دې ته ولېږله او چې وډرا ته وسکو چې BNB مو ولېږله بیرته به دا څنګه په انټرنل والټ باندې تاسو کلیک کوئ. صحیح ده. او له هغې څخه مهمه خبر مخکې دا سیټینګ به ووهئ. خپل دغه د ایکسټرنل والټ دا 12 کوډونه نه دي د والټ، دا به ځان سره کاپي کوئ وبه یې ساتئ چې دا بیا وروسته تاسو ته په کار راځي. نو دغه دا هم ما کاپي کړل. ښه اوس به بیرته په انټرنل والټ کلیک کړو د وډرا لپاره. دلته ګورئ موږ ته را 2.15 لی کوین ده چې څه کم $9 کېږي. په دا ټرانسفر به کلیک کوئ ملګرو چې تر څو موږ دا وډرا کړو. ټرانسفر چې مو ووهه دلته ګورئ په دې ماکس آپشن به کلیک کوئ او لاندې به کنفرم ووهئ. صحیح. او موږ به دلته ګورئ مینیمم وډرا چې د 0.8 لی ده او 10% فیس کټئ، یعنې په $10 $3 دا فیس کټئ د وډرا. صحیح. چې په دې اساس بیا هم موږ ته ګټه کوي. نو زه لاندې کنفرم وهم دا وډرا کوم. کنفرم مې ووهلو او اوس به دا موږ ته ایکسټرنل والټ ته لاړ شي. نو دا وایي چې دومره لی تاسو ته ایکسټرنل والټ ته ځي. زه وایم صحیح ده، کنفرم کوم. نو دغه دا مې هم کنفرم کړ او دا څنګه شو زموږ ایکسټرنل والټ ته لاړه. نو اوس ایکسټرنل والټ ته ځو او له هغې ځې وډرا کوو. نو دغه زه ایکسټرنل والټ ته راغلم، یو ریفرش ورکوم، پیسې به دلته راشي. اوس دغه دې راغلی، هغه یو څه فیس کټ کړ، $6.5 موږ ته راغله. اوس به دا زه وډرا کړم خپل میګزي صرافي ته. د وډرا لپاره ملګرو تاسو ګورئ دلته لی کوین ده موږ سره چې دا میګزي صرافي کې لیسټ ده. په همدې کلیک کوو. دلته اوس څنګه کوو وډرا باندې کلیک کوم. وډرا چې مو کلیک کوو اوس تاسو به لاړ شئ خپل میګزي صرافي ته. میګزي صرافي نه به ادرس راواخلئ د کومې کوین، د لی کوین. میګزي کې به ډیپوزیټ ووهئ، بیا به لی سرچ کوئ او دغه ادرس به راواخلئ او کاپي چې مو کو را به شئ څنګه بیرته همدې اپلیکیشن ته. ته به دا لومړي ځای کې به ادرس ورکوئ او په دوم کې به ماکس ووهئ او دا ټول لی کرنسي به موږ میګزي ته وډرا کوو. لاندې به کنفرم باندې تاسو کلیک کوئ او دا به په 1 دقیقه کې زموږ میګزي ایکسچینج ته ورسي. زه بیا لاندې کنفرم وهم. نو $6 او 60 سنټو په اندازه به اوس موږ ته ورسي. نو دا ډاون شو ملګرو، وډرا مې وشوه. ګورئ دلته بیلنس ناکام شو، اوس 1 دقیقه کې رسي. نو اوس زه راځم ملګرو، دغه زما یو بل اکاونټ ده چې په بل موبایل کې مې جوړ کړی دی، کې هم $5 او 23 سنټه دي. راځم دا هم میګزي صرافي ته مې وډرا کوم، یعنې ډبله وډرا تاسو ته کوم. وډرا کلیک کوم، دلته مې د میګزي صرافي ادرس اچوم. نو دغه د ادرس مې واچوه ورته. اوس به دا ماکس ورته ووهم او دغه $5 به هم وډرا کړم. نو دا هم لاندې کنفرم وهم او بیا کنفرم وهم. دا به هم مستقیم زموږ میګزي صرافي ته ورسي. دغه دا مې هم ډاون کړ. نو له دې ځای څخه به اوس کم شي. صحیح ده. دا ګورئ کم شول. نو اوس زم میګزي صرافي ته دغه د لی کرنسي به اوس موږ ته راغلي. نو ګورئ ما سره $1 دی فعلا او زه راځم یو ریفرش ورکوم. نو دا ګورئ لومړنۍ وډرا مې راورسېده 2.55 د لی کرنسي چې $6 او 60 سنټه کېږي لومړنۍ وډرا مې. که زه راشم دلته ګورئ زما دومره وډرا هم د راتګ په حال کې ده چې 2.08 لی کرنسي مې لېږلې وه. نو دغه ډول د لی کرنسي دا موږ ته راکوي چې کولی شئ تاسو یې له دې څخه ولېږئ. نو ملګرو دغه اپلیکیشن فعال کړئ لومړی سر، څنګه چې مې ویل خبرو ته مې دقیق غوږ ونیسئ. لومړی سر کې چې کله مو اکاونټ جوړ کړو 4 ورځو لپاره نه ده، تاسو دې کې وړیا ډول ویډیو ګورئ. 4 ورځې وروسته بیا په دا $6 تاسو دغه پیکیج دا ما چې څنګه فعال کړه همدا ډول فعال کړئ. چې فعال مو کړو 4 ورځو کې $9 تاسو ته وړیا جمع شوي. هغه $9 چې څنګه تاسو پیکیج فعال کړئ مستقیم له دې څخه لېږلی شئ، یعنې دا کومو پیسو باندې چې پیکیج فعالوئ دا هم دغه دقه بیرته لېږلی شئ. او له هغې څخه وروسته 1 میاشت بیا نور دا تاسو ته څنګه یي، تاسو ته به 1 میاشت نور هم ویډیوګانې درکوي. هره ورځ به 10 دقیقې صرف 10 دقیقې به ویډیو ګورئ. په هره ویډیو په هرو 10 دقیقو کې تاسو ته 30 سنټه 40 سنټه 80 سنټو پورې درکوي. نو هغه هم بیا ترې نه وډرا کوئ، نو بیا تاسو ته ګټه کېږي. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده د خوښې وړ